حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې یو ډاکټر صاحب دی، ډاکټر فیضان صاحب. هغوی فرمایل چې د قرآن نن سبا دا څومره په قرآن کې الله فرمایلی دي او څومره زموږ علما کرام فرمایي، نو د قرآن هغه شان اثرات اوس هم موجود دي، خو د هغې دپاره هغه شان ایمان او عقیده پکار ده. هغوی فرمایل چې ماله د مدرسې یو طالبه راغله او هغې چې ما کله وی ټسټونه وکړو د ګردو مسله وه ورته، وی ما چې کله د هغې هغه ګرده د هغې ټسټونه او هر څه م وکړو نو د هغې هغه یو ګرده چې وه هغه داسې وړه شوې وه، مکمل راټوله شوې وه او ورو ورو چې کوم دی نو هغې ته نور هم نقصان شروع کېده او نور تکلیف ورته شروع کېده. وی ما ورته ووي چې دا خو لکه دې ته بیا چې کوم ټریټمنټ کېږي هغه وینه غالبا بدلیږي یا هر څه کېږي د هغې خپله طریقه کاري. وی هغې ته ما هغه پیپ ورکوز که، وی هغې خو اول د ډاکټرانو خبره نه منله، وی ما ته یې مور او پلار وویل چې ستاسو خبره مني تاسو راشئ ورته ووایئ نو به مني. وی زه لاړم یو ګنټه تقریبا وی زه لګیا وم هغې سره، یو ګنټه بعد هغې ومنله. بیا وی ما څومره پراسس چې و هغه ټول هر څه ما وکړه. د هغې نه بعد چې دی نو بیا وی زه ما هغې ته ووی چې بچې 2 ورځې بعد به بیا ته راشې. هغه چې کله وی مونږ رخصت کړه او بیا څونه وخت وله مونږ ورکړو، د هغې نه بعد راغله بیا چې دوباره چونکې مونږ مریض له دوباره بیا ټسټونه کوو. ما چې وی کله بیا دوباره ټسټونه وکړو او د هغې هغه ټسټونه راغله او رزلټ ما وکتل، نو زه حیران شوم. د هغې هغه ګرده چې مکمل وه هغه مکمل د هغې ریکوري شوې وه، مکمل نارمل شوې وه. د هغې هغه سایز چې کوم و نو هغه بلکل برابر شوی و، هغې هغه خپل کار مکمل چې څنګه یو صحیح صحتمنده ګرده کار کوي هغه شان کار یې شروع کړی. زه حیران شوم. ما وویل چې دې ته خو داسې مونږ مستقل څه علاج هم نه دی کړی، داسې څه دغه هم مونږ نه دی کړی. خو به هر حال ما د مور او پلار نه یې تپوس وکړه چې دا څه تاسو داسې چل کړی دی چې د دې دا ګرده مکمل ټیک شوې ده. وی هغې راته وویل چې کله دا ماشومه لاړه نو دا چونکې په مدرسه کې طالبه ده او دا د قرآن حافظه ده، نو دې ته چې کله پته ولګېده چې ما ته دغه شان مسله شروع شوې ده، نو دې بیا څه چل وکړو چې بیا یې بل څه نه دي کړی، بس هغه قرآن به یې وی په هغې به یې ځان له اوبه دمولې او په قرآن به یې ځان دمو او به دغه څونه ورځې چې پکې په منځ کې تېرې شوي دي دې دقه عمل کو. وی دا د هغې د برکته به الله ټیک کړي، ځکه چې مونږ خو دغه د اوس ټسټونه وکړه، دې نه مخکې مونږ ټسټونه هم نه دي کړی. نو وی د هغې هغه بیماري چې کومه وه د ګردو هغه مکمل الله ټیک کړی وه. دا د دې قرآن د برکت نه، ځکه چې الله فرمایي چې دا قرآن مکمل د انسان دپاره ضابط حیات هم دی او په دې کې الله د انسان دپاره هر څه ایښي دي، خو د هغې دپاره دننه زمونږ هغه شان ایمان پکار دی په دې قرآن باندې. هغه شان مضبوط ایمان زمونږ په دې قرآن باندې نو مونږ بیا چې د څه دپاره دا راخلو او د مصیبت په وخت کې راخلو، هسې د دې مونږ تلاوت کوو په مونږ باندې او پریشانۍ نه راځي. بیا ډاکټر صاحب وی چې لکه یو څو ورځې بعد تقریبا 15 ورځې بعد بیا وی ماله راغله، وی ما چې الله خیر چې بیا څه مسله ورته شروع شوې. وی ما ته وی چې ډاکټر صاحب ګبراوېږه صرف په خېټه باندې مې درد دی. وی په خېټه یې درد خو ما وله احتیاطاً بیا د ګردو هغه هر څه ټسټونه وکړو. وی چې بیا مې وکړو بیا هم نارمل راغله. نو هغې باقاعده د دې مطلب یې دا او مقصد یې دا چې تاسو ته سره سره د علاجه سره د پرهیزه تاسو روزانه کم از کم د قرآن چې دی نو 2-3 صفحې تلاوت کوئ، 2-3 پاڼې تلاوت کوئ، چې څوک ډېر کولی شي هغه ډېر کوئ. نو هغې فرمایل چې په تاسو باندې به بیماری نه راځي، ځکه چې په دې کې هر قسمه د الله چې څومره کلام دی په دې کې د انسان دپاره هر قسمه چې که پریشانۍ دي که مشکلات دي که بیماری دي هغه ټول هر څه د قرآن کې شته او په دې باندې حل کېږي. نو د دې د وجې نه هغې فرمایل چې چا قرآن سره مینه ده، چا قرآن سره محبت دی، هغه د دې د وجې نه الله اسمان ته رسولي، دومره اوچته مرتبه وله الله ورکړې ده.